اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګې ټي وی ګران وختونکو السلام علیکم زم تاسو کوربه جنت ګل عادل سره د خبر مرګري نظر خان الله تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو نن چې مونږه کم شاعر لا کم لیکوال راغلی یو نو هغه زمونږه د هتیانو د سیمې یو ډیر خوږ جبه یو ډیر بهترین یو ډیر ښه شاعر دی خو د بده مرغه هغه چې دینو په دې دریز باندې هغه مخه ته نه دی راغلی نن مونږه د هغه خو راغلی یو ان شاء الله موږ به د هغوی نه څه کلامونه مورو د هغوی ادبي هلې ځلې چې کومې دي نو د هغې متعلق به هم تپوسونه کوو نو موږ به ان شاء الله ځان خبر کړو تاسو به هم خبر کړو او د هغوی نه به ښایسته ښایسته کلامونه مورو نو موږ بعضې ملګري چې دي نو هغوی به یې پېژني بعضې ملګري به یې نه پېژني د حمید الرحمن صاحب خواله حمید الرحمن صاحب په پروګرام کې تاسو ته هرکلی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم جی حمید الرحمن اور تخلصو رحمانی زه د اتیانو اوسېدونکی یم عادل صاحب راغلی دی زمونږ یو ډېر ښه ملګری دی ډېر ښه شاعر دی زه به تاسو ته مختصر بس یو څو خبرې وکړم او زما چې کومه شاعري ده هغه به تاسو واورئ یو غزل پیش کوم تاسو ته ډالۍ کوم چې پړي د اوښانو یې په ناسو کې نیولې دي پړي د اوښانو یې په لاسو کې نیولې دي کډې د کوچیانو په تورخم باندې اوړېدلي او بل اورونه پاتې شو زمونږ د مسافرونه بل اورونه پاتې شو زمونږ د مسافرونه تا ته پېښوره ما پتلو کې ډېر جړلي او حال د پښتونخوا د تور تندي راته بیان کړه حال د پښتونخوا د تور تندي راته بیان کړه دلته په کابل کې سانګو بیا مړې نیولي او ما ته د پیرس د جنو مکړه صفتونه ما ته د پیرس د جنو مکړه صفتونه هسې خلق وایي د باګرام جونه تر ښکلي او چرته کراپېښه زمونږ کلي ته رښتیا کوي چرته کراپېښه زمونږ کلي ته رښتیا کوي هلمند کې تپوس وکړه مخامخ زمونږ کلي دي زمونږ کلي دي او ادکه میرنۍ ده رحماني ډېره یریږم ځکه د لوګر نه مې خطونه رالیږلي بیا مې د غم د پاسه غم جوړ شي پېته دی عادل صاحب چې بیا مې د غم د پاسه غم جوړ شي په اننګو کې راته خم جوړ شي او چې رنګینۍ ټولې راغونډې کړم چې رنګینۍ ټولې راغونډې کوه زما په خیال کې ته صنم جوړ شي یو غزل دی چې چرته بیمار د خیرو کټ کې لیدلې کنه شرطه بیمار د خیرو کټ کې لیدلې کنه شرطه د ستړي مزدور آه دې اورېدلې کنه د قبر جام به دې نسکور شي ځان ته پام وکړه د درویشانو د زړه تاو دی که هم لیدلې کنه هر مرغۍ د ورځې الوزي اواز کوي د نیمې شپې غمګین اواز دی اورېدلی که نه او بل شی دی چې د طبیب په وینا تاله د زړه وینې درکړي چې د طبیب په وینا تاله د زړه وینې درکړي داسې مین دی د کوڅې نه بیا شړلی که نه او بل شی دی چې داغلی زړونه چې به هر وخت دلدول ملګرو
دا غلي زړونه چې به هر وخت دردول مرګرو خلق په کاڼو باندې ولي تا لیدلی که نه واه او مقصد یې چې رحماني وایي نن میلمه کومه دې زه رحماني وایي نن میلمه کومه دې زه چېرته سوکړک دی د سبو سره خوړلی که نه کله غوټۍ لکه غوټۍ چې په سپړدو راشي داسې احساس په تخنېدو راشي په سپورو سڼو لوپټه چې راشي وینم په سپورو سڼو لوپټه چې ویني د بوډۍ ټال په شرمېدو راشي تیارې د تورې شپې خورې شوې په ما او زړګې زما په رپېدو راشي او بل چې شعر دی چې د پیغلو جنګ چې په ګودر کې وینم عادل صاحب د پیغلو جنګ چې په ګودر کې وینم شور د بنګړو د ماتېدو راشي او بیا چې شعر دی چې د ساقي په نیت کې فرق راشي چې د ساقي په نیت کې فرق راشي رحماني مۍ په کمېدو راشي دی چې مطلب دی چې چېرته دشته صحرا ګورمه جرګه کړم چېرته دشته صحرا ګورمه جرګه کړم چېرته ستړی مزدور ګورم فیصله کړم او لوی تاله را ښایېږي هم صفت دی د غټانو ته بیا ولې سجده کړم او ستا ژوندون په اسمانونو کې تېرېږي ستا ژوندون په اسمانونو کې تېرېږي ستا بندیانو ستا په ځمکه غرغنډه کړم او یو بس زه چې نیسته یم لیدلی یو بس زه چې نیسته یم لیدلی جومات شته زه سوالونو شرمنده کړم کله چې رحماني وایي په ماڼو کې مې ژوندونو رحماني وایي په ماڼو کې مې ژوندونو ستا د سترګو اداګانو ستا بنده کړم ستا د سترګو اداګانو ستا بنده کړم ستا د سترګو اداګانو ستا بنده کړم ډېر ښه جي ډېره مننه ګرانو اورېدونکو تاسو حمید الرحمن صاحب زموږ سره واورېدو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې حمید الرحمن صاحب چې دی نو هغه ډېر خوږ ژبې شاعر دی خو د بده مرغه بیمار دی نو په دې وجه تاسو به د هغوی په شعرونو کې د هغوی هغه سکتم کتلي د هغوی دغه به مو کتلی وي خو د دعا درخواست دی دعا کوئ چې زمونږ پښتو ژبې دپاره همدغه خلک ژوندي وي نو ګرانو کتونکو انشاءالله پر روان پروګرام کې بعد یو نوی مې سره ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو تر هغې دمه پورې خپل کوربه جنت ګل عادل او هغه ملګري نادر خان لاله ورکړي اجازت د الله په امان